د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن کرکټ لنډ تازه او مهمو خبرونو ته. آی پی ایل د تجارتي لیګونو تر ټولو سترې سیالۍ آی پی ایل یا د هند تجارتي لیګ چې د نړۍ هر ستر لوبغاړی هڅه کوي په دغه سیالیو کې ګډون وکړي د 2020 کال سیالیو ته 901 لوبغاړو نوملیکنه کړې ده. تیرو ورځو کې ټولو لوبډلو یو شمېر لوبغاړي له ځان سره وساتل او نور یې خوشي کړل. همداراز دا ځل 19 افغان لوبغاړو دغه بولۍ ته نوملیکنه کړې ده، خو 3 افغان لوبغاړي چې له مخکې څخه په دغه سیالیو کې لوبیږي هغه خپلو لوبډلو له ځان سره ساتلي دي. د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې راشد خان او محمد نبي او د کینګز 11 پنجاب لوبډلې مجيب الرحمن له ځان سره ساتلي دي. محمد نبي ساخیل چې شل ورځو لوبو کې لومړی نمبر الراونډر دی، نوموړی د نړۍ په مختلفو سوداګریزو لیګونو کې یو مخکښ الراونډر هم دی. د وخت نا وخت د نړۍ د لیګونو د لوبغاړو په منځ کې په خپلو هڅو او چټکو شاټونو او په زړه پورې توپ اچونه لوبې ښکلې کوي او خپلو لوبډلو ته بریاوې ورپه نصیب کوي. هغه اوس تازه د بنګلادیش پریمیر لیګ بی پی ایل کې په رنګپور رینجرز لوبډله کې د 15 لوبغاړو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. نیپالۍ پیغله 24 کلنې نیپالۍ پیغلې انجلي چان د 20 ورځو لوبو په اتلس کې د نړۍ په کچه بېساری ریکارډ ثبت کړ او د نړۍ په سطحه یې ځان د 20 ورځو لوبو په برخه کې د توپ اچونې تېره کړه. انجلي چان د سویلي اسیا د ښځینه 20 ورځو لوبو په اوږدو کې د مالدیپ لوبډلې پر وړاندې لوبه کې 14 توپونه ترسره کړل چې هیڅ منډه یې ورنه کړه او د مالدیپ لوبډلې 6 ښځینه لوبغاړي یې وسوځولي. بی پی ایل د بنګلادیش سوداګریز کرکټ لیګ یا بی پی ایل اووم پړاو 8 ورځې وروسته د 7 لوبډلو په ګډون پیلېږي. مخکې اوازې وې چې دا لیګ به د ډسمبر په 4 نیټه پیل شي او 11 جنوري په پای کې به پای ته ورسیږي، خو لوبې 5 ورځې وځنډېدې او په 11 ډسمبر به پیل شي. د لیګ کې سږ کال 7 افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. ټیسټ کرکټ پاکستاني لوبډله د اکتوبر په 11 نیټه استرالیا ته د 23 ورځو او 2 ټیسټ لوبو لپاره سفر کړی و چې پاکستان پکې هیڅ لوبه ونه شوه ګټلی او تش لاس له استرالیا څخه رخصت کړی شوه. د یادونې وړ ده د لوبو د بایللو وروسته د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او اوسنی کومنټیټر رمیز راجا پر خپلو لوبغاړو توندې نیوکې کړي. نوموړي ویلي چې لوبه نشئ ترسره کولی نو ولې استرالیا ته تلئ. قدرمنو مینوالو دا د نن ورځې لنډ او تازه خبرونه که چیرته مو خوښ شوي وي لایک یې کړئ.